کچری ستاسو ماشومانو په مرۍ کې څه ونښلي او هغه په ګوته باندې نه راوځي نو کوم داسې میډیکل طریقه ده چې په هغې طریقه باندې تاسو په کور کې هم راویستی شي. نو زه تاسو ته یو داسې طریقه ښیم چې په دې طریقه باندې تاسو په کور کې کچرې د ماشوم څه په مرۍ کې ونښلي او هغه په ګوته باندې نه راوځي نو داسې طریقه زه تاسو ته ښیم. نو په دې طریقه باندې تاسو د ماشوم د مرۍ نه هر څه راویستی شي. نو په دې دوران کې د دوو ماشومانو داسې دوه طریقې زه تاسو ته ښیم چې یو د ورکوټي ماشوم طریقه ده کوم چې ګڼېدی او ګرځېدی نه شي، او دویمه طریقه د دویم ماشوم ده کوم ماشوم چې ګرځېدی شي او ګڼېدی شي. کله هم چې هغه ماشوم څه ونښلي کوم چې ګڼېدی او ګرځېدی شي نو په هغې دوران کې د ټولو نه اول هغه ماشوم ته به تاسو ووایئ چې ټوخي وکړه چې د ټوخي سره د هغه د مرۍ نه هر قسم څیز وي چې نښتي وي هغه ورسره راوځي. که چېرې په دې سره هم راونه نو تاسو په ګوته باندې د هغه د بهر وتلو کوشش وکړئ، او که چېرې بیا د دې سره هم راونه وتلو نو تاسو به د هغه ماشوم سر ټیټ کړئ لکه څنګه تاسو ته په ویډیو کې لیدی شي، او د هغې چې کومې پوپړې دي د هغې وروستو طرف ته کومه چې ملا ده په هغې باندې به تاسو هغه ته دربونه ورکوئ چې دې ته موږ په میډیکل کې بلو ویلی شو. نو تر هغې پورې به تاسو دا ماشوم په ملا باندې وهئ تر څو پورې چې کوم څیز د هغه د مرۍ نه راوتی نه وي. او دا یو میډیکل طریقه ده کله چې د ماشوم څه څیز په مرۍ کې ونښلي او هغه د هوا نلۍ ته لاړ شي نو په دې ذریعه باندې د ماشوم د مرۍ نه هغه څیز کوم چې نښتي هغه ورسره راوځي. او دویم هغه ماشوم چې نه ګڼېدی شي او نه ګرځېدی شي نو که چېرې د هغه څه څیز په مرۍ کې ونښلي نو په دې دوران کې به تاسو څه کوئ؟ نو کله هم چې په دې دوران کې تاسو په ماشوم باندې پوه شو چې څه څیز یې نښتي دي تاسو په ګوته باندې د هغه د بهر وتلو کوشش وکړئ، او که چېرې بیا د دې سره هم راونه وتلو نو تاسو به د هغه ماشوم په سټ باندې کې لکه څنګه تاسو ته په ویډیو کې لیدی شي، او د هغه چې کومې پیپړې دي وروستو د هغه چې کومه ملا ده په هغې طرف به تاسو هغه ماشوم وهل شروع کړئ، یعنې تاسو به هغه ته دربونه ورکوئ چې دې ته په میډیکل کې بلوف ویلی شي. نو تر هغې پورې به دا ماشوم تاسو سره ټیټ نیولي او په ملا به دربونه ورکوئ تر څو پورې چې د ده مرۍ نه هغه څیز کوم چې نښتي وي هغه بهر ته راونه وځي. نو صرف په دې کې تاسو د یو خبرې دا احتیاط کوئ کله هم چې دې ماشومانو ته تاسو دربونه ورکوئ یعنې تاسو بلوف ورکوئ نو په دې دوران کې تاسو په دومره سپیډ سره بلو ورکوئ چې ماشوم ته څه نقصان هم نه ورکوي، هغه څیز کوم چې نښتی دی هغه هم ترې بهر راوځي. نو که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو وي تاسو همدغه شان میډیکل انفارمیشن کې انټرسټډ یې نو دا ویډیو د نور فرینډ سره شیر کړئ، همدغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکریه، الله حافظ.